السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم استاد اروالي آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا وښیم څنګه کولی شو د پیج پرته له کوم اپلیکیشن یا برنامې څخه د هغه ملګري موقعیت معلوم کړو چې دا په کوم ولایت کوم ځای کې او څو کیلومتره لرې موږ څخه موقعیت لري او څومره وخت مخکې د اکټیو یا هم فعاله و. ملګرو، ډېر خوندوره ویډیو ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. که چېرې مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا ویډیو سره لایک او شیر کړئ. ملګرو، زموږ چینل خامخا سبسکرایب ماته دا وړتیا راکوي تر څو پورې زه داسې خوندوره ویډیو تاسو ته کم او تاسو پورې در ورسوم. ملګرو، دې لپاره چې چا چې د فیسبوک له لارې د هغه نفر موقعیت معلوم کړي نو دا ډېره وسوره طریقه ده. نو خاص سمپل دې لپاره به تاسې فیسبوک ته هغه سپین غټ فیسبوک سره خلاص کړئ. ملګرو، تاسو دا د ملګرو د موږ هر کله خلاص کړم. تاسو څنګه چې دلته خپل لکشن یا هم جی پی ایس کې تاسو باید دلته خلاص وي. نو دا به راشي دا درې مینوګانې چې نو دا مینو د خپل فیسبوک مینو ته به راشئ. داسې مینو ته راغلئ نو هلته په لاندې تاسو راکښته دلته لیکلي لیر پی فرینډ. نو په دغه فرینډس په دغه آپشن به څنګه کوم تاسو کلیک وکړو. نو دا د ملګرو دا دوهمه لوډینګ پینډینګ یور لکشن. ملګرو څنګه څو دلته به یوه شېبه انتظار وباسو. زموږ انټرنیټ څنګه ده نن بیخي کمزوری ده ملګرو. نو بخښنه درنه یوه دقیقه انتظار ورته وکاږو. دا ملګرو تاسو په یو داسې انټرفیس راواړوي. نو ملګرو تاسو خپل ملګري چې دي فیسبوک دلته راړوي. دلته وګورئ ملګرو څومره ملګري تاسو ټول یې اړوي او کوم ملګري ملګرو چې په دغو جو کې لیر بي فرینډس. نو په دغه باندې چې د هغه ملګري سرچ نوم ورکولی شي او بیا هم د دغه څخه څنګه کولی شي معلوم کړي. نو څنګه کوو ملګرو، دا په سرکه معلوموو. دلته معلومېږي مثلا دلته زموږ یو کلیوال غواړم هغه څنګه کوم هغه معلوم بس ملګرو مثلا غواړم ملګري څنګه کوم معلوم کوم الهام الدین الهام که باید زه معلوم کوم. نو سمپل به خاص په دې باندې یو ساده کلیک وکړئ. څنګه چې ملګري راواړل ته ګورئ دا ملګري وزیر آباد کې موقعیت لري. موږ څخه تقریبا 30 کیلومتره لرې ده او تقریبا 9 ساعته مخکې دا فیسبوک کې اکټیو څنګه کولی شئ. نو ملګرو هلته به لاندې راشئ. نو څنګه کوئ دا څه وهئ ملګري ته واوړي. ملګرو زما انټرنیټ لږ کمزوری نو همدې له خطر لږ ځنډ کېږي. ملګرو دا وګورئ چې کوم هېواد کې مو تاسو ملګري موقعیت لري هغه ټول تاسو څنګه کې دلته درخلي. مثلا ملګرو زه اوس بل مثلا خارج کوم هېواد کې چې کوم ملګري موقعیت ولري زه غواړم چې هغه ورسره پیدا کړم ملګرو. او تاسو څنګه کوم ذریعه کوئ نو نیټ ډېر کمزوری ده. دا د ملګرو څنګه کوی د ملګري مې پیدا کړه چې دا په خارج هېواد کې ملګرو دا وګوره دا پاکستان کې موقعیت لري. مثلا دا په عمان هېواد کې مثلا دا څه غواړو معلوم کړو نو خاص په دې به سمپل ساده کلیک وکړو. څنګه کوو ملګرو چې کله مو کوو دلته به تاسو ته د هغه ټول موقعیت راښکاره شي. یعنې دا په کوم ولایت کې د کوم هېواد کې ده او څو کیلومترۍ څخه موږ څخه لرې موقعیت لري. ملګرو زموږ انټرنیټ لږ څه کمزوری ده. بیا هم د شاید لږ ځنډ وکړي ویډیو ته سکیپ کړم. دا د ملګرو ورته وګورئ نو دا بیته الحیر کې موقعیت لري تقریبا 1 کیلومتره څنګه له موږ څخه لرې تقریبا ډېر زیات څنګه ده موږ څخه لرې ده. همداسې دا بل ملګري معلومولی هم څه غواړي خاص تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو به څنګه چې د هغه ټول موقعیت راښکاره شي. دا څو کیلومتره موږ څخه لرې ده په کوم ولایت او کوم هېواد کې دا موقعیت لري. ملګرو دا ډېر ښه خوندوره ویډیو ده. هیله وګورم الصراف د موقعیت لري. دا هم تقریبا 1700 کیلومتره څنګه دا موږ څخه لرې تقریبا ډېر زیات مسافت څنګه دا موږ څخه لرې ده. ملګرو دا وه زما د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي. تر بیا پوسې داسې خوندوره ویډیو تاسو ته کومه پلوه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست الله مو مل شه.